وخت غواړي. دغه ټیم کې یو بل کار وشو. تاسو خو واورئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو له دا ورکوي او بل له دا ورکوي، انصارو نوم پکې راغی؟ نه. نو انصارو خپل منځ کې خبرې شروع کړي. زړه کې خبرې راغلې کړي. انسان دی، انسان خو کمزوری دی. تر دې چې حسان بن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر، هغه پکې هم خبرې وکړې، بلکې هغه پکې شعرونه ووایي او صفت یې پکې وکړو د انصارو. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجروا. دا خو هغه خلک دي چې په الله وایي ایمان راوړی دی، په هره سخته کې ولاړ و دغه پیغمبر سره، نه دي واپس شوي دوی د یوې سختې نه. كما رددنا ببدر دون ما طلبوا. د بدر غزا ته وګوره او بیا د هغې نه بعد د احد غزا ته وګوره. فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا. ټول عمر موږ د پیغمبر سره جهادونه کړي، موږ ورې کمزوري شوي نه یو. بعضو پکې دا ووایي پیغمبر قریش له ګوره څومره غنیمت ورکړو، موږ له یې رانه کړو. وسيوفنا تقطر من دمائهم. او زمونږ تورې دغه دي پرتې دي، اوس هم د قریشو وینې ساسي وایي. ټول عمر چې ورسره موږ جنګېدلي یو، نن هغوی ته سلو خان یو ته یو کس ته، او موږ له یې رانه کړو. انسان په زړه کې دا خبرې راځي. او بیا دا روایتونه کې راځي چې قال احداثهم، دا پکې هغه کم عمرو دا خبرې وکړي. بعضو پکې دا خبرې وکړي، بعضو پکې لا دا ووایي واذا كانت الشده فنحن ندعى. د سختو په حالاتو کې موږ ته اوازونه کېږي. وتعطى الغنائم غیرنا، او غنیمتونه نورو ته میلاوي. او ډېرې خبرې شوي. بعضو پکې دا ووایي اوس به موږ څه کوو، د خپل قوم سره میلاو شو. سعد بن عباده رضی الله عنه چې د انصارو مشر و، هغه لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ټولې خبرې ورته وکړې. یا رسول الله، بعض پکې دا خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سعد لاړ شه او فجمع لي قومک، دا ټول انصار را جمع کړه. خو صحیح دی یا رسول الله، انصار یې را جمع کړو، څومره انصار چې هغه ټول یې را جمع کړو. او بیا سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی، یا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار. انصار ټول دغه ځای کې را جمع شوي ناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، فحمد الله واثنى عليه بالذي هو له اهل. وی حمد وی ثناء وی او بیا وی یا معشر الانصار، ای د انصارو ټولګیه، ما قالة بلغتني عنكم، دا کمې خبرې ستاسو طرف نه ماته رارسي. وجدة وجدتموها في انفسكم، زړونو کې بس خبرې راغلي دي، راورسېدې ماته. الم آتكم ضلالا فهداكم الله. زه چې درلم تاسو ګمراهان نه وئ، نو الله دله هدایت درکړو. هغوی به وایي بل الله ورسوله امن وافضل. او یا رسول الله، الله او د الله د رسول احسان دی دغه. او جړل ټولو سرونه ټیټ نیولي وو. بیا ورته ویل ومتفرقین فالفکم الله بي. تاسو ټول ګډوډ نه وئ، د یو بل سره جنګونه کول، الله زما د لس را جمع کړي نه. هغوی به او احسان د الله دی او بیا د الله د پیغمبر دی. او جړل به د سترګو د اوښکې روانې. وعالة فاغناکم الله بي. تاسو غریبانان نه وئ، الله زما د لس مالداره کړي. هغوی او احسان د الله دی او بیا د الله د رسول دی او جړاګانې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دغه جواب پرېږدئ، الا تجیبونني، صحیح جواب راکړئ. تاسو جواب ولې نه کوئ؟ تاسو خو جاړئ ټول. تاسو خو دغه یو خبره کوئ چې او الله او د الله د رسول احسان دی. نو هغه ټولو په جمع ووایي وبماذا نجیبک یا رسول الله. یا رسول الله، نو تاسو له موږ څه جواب درکوو؟ موږ تاسو سره خبرې نشو کولی. داسې قدرمن خلک وو، داسې مو اوچت مؤمنان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. په الله مې د قسمي تاسو هم خبرې کولی شوئ، خو نه یې کوئ، ځکه چې عزتمن خلک یئ، ځکه چې درانه خلک یئ، ځکه چې مؤمنان یئ، ځکه چې د پیغمبر قدر کوئ، ځکه چې حیاناک یئ. یعنې تاسو داسې خبرې کولی شئ چې رښتیا به یې او خلک به راته هم رښتینې وایي. ولې تاسو ما ته دا نشئ ویلی چې اتیتنا مکذبا فصدقناک.
صحیح ده خو ته چې موږ پسې رالې چا د ته هم رښتینی نه وي موږ درته رښتینی ویلی دی د هغوی هغه جړاګانې ښه ډېرې شي ومخذولا فنصرناک تاسو ما ته دا هم ویلی شئ چې ته خو د مکې نه قوم شړلی وي موږ دله ځای درکړی و تا سره چا مرسته نه کوله موږ در سره مرسته کړې وه وطریدا فآویناک ته مکې والا شړلی نه وي موږ دله خپلې علاقې درکړې وي موږ تا نه بچي قربان کړي دي موږ تا نه خپل مالونه قربان کړي دي وعائلا فاغنیناک ته غریب نه وي موږ پسې چې رالې خو مالداره شوي زموږ سره اوسېده که نه تاسو ټول دا خبرې کولی شوئ خو نه کوئ ځکه چې ستاسو ایمانونه ډېر اوچت دي ځکه چې ستاسو اخلاق ډېر اوچت دي ټولو انصارو جړل یو روایت کې راځي وي دومره وجړل حتی اخضلوا لحاهم تر دې چې د اوښکې د هغوی په دې ګیرو روانې وي د اوښکې د هغوی په دې ګیرو داسې روانې وي او د ګیرې د دې زنګنانو سره لګېدلې وي غلي ناسو صرف جړاګانې کولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ یې بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا معشر الانصار اوجدتم في انفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا تاسو د یو سپکې دنیا د لاسه په زړه کې خبرې رالي دنیا څه شی دی دا مال څه شی دی دا خو ما دوی له په دې ورکو چې دوی په دې اسلام کې مضبوط شي ووکلتکم الى اسلامکم او ما ته پته و چې ستاسو اسلام مضبوط دی تاسو دې خبرو ته ضرورت نه لرئ نو ځکه ما دا قوم تاسو باندې مخکې کړی دی افلا ترضون یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګې تاسو په دې نه راځي ان يذهب الناس بالشاة والبعير چې خلک به د ځان سره اوښان او ګړي بوځي وترجعون برسول الله في رحالكم او تاسو به د ځان سره پیغمبر واپس خپلو کورونو ته بوځئ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په الله مې دي قسم که هجرت نه وی نو زه هم د انصارو یو کس وی ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار که چرته ټوله دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمم د انصارو په لار تللی وی اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار یا الله وی رحم وکړه په انصارو باندې یا الله رحم وکړه د انصارو په بچو باندې او یا الله رحم وکړه د انصارو د بچو په بچو باندې د ښایسته دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره وغوښته روایت کې راځي په صحیح بخاري کې دا روایت دی فبكى الانصار رضي الله عنهم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا دا ګیرې په دې اوښکو کې لمدې شوې او دی وی رضینا برسول الله قسما وحظا موږ په دې راضي یو چې پیغمبر زموږ په قسمت کې دی زموږ اوښان نه دي په کار زموږ سره زر نه دي په کار زموږ سپین زر نه دي په کار زموږ دغه پیغمبر په کار دی چې ځان سره کورونو ته بوځو دلته دا خبره یاده کوي چې انصارو په دې زړه کې چې دا خبره راغلې ده هغه هم دا وه دوی یېرېدلي وو چې دا پیغمبر خو راغی مکه یې فتح کړه او زموږ نه دلته پاتې شو د خپل قوم سره میلاو شو نو زموږ مدینه به موږ ته خالي پاتې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نه زه به تاسو سره واپس ځمه مدینې ته واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته تللی دی او هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او مدینه کې د هغه وخته پورې ژوند تیر کړی دی چې کله پسې ملک الموت راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې ساه واخیسته خو هغه انصار هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د اخرني ساه پورې او د ساه وتو پورې د انصارو سره ملګری و د انصارو په علاقه کې اوسېدو د انصارو په ځمکه باندې اوسېدو هغه ځای کې ژوند تېر کړی دی چې هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو یوازې ملګري نه و غریب و چا وله ځای نه ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې وخت تېر کړی دی او د هغه اوازه پورې د انصارو سره ملګری و چې کله عایشه رضی الله عنها او دا په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ د یادې کوي په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ دا وه چې کله عایشې رضی الله عنها د خپلې کوټې د کړکۍ نه کپړه اوچته کړه وی راشئ ستاسو د پیغمبر نه ساه وتې دی راشئ هغه کې حرکت نشته نو هغه انصار د هغه وخته پورې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره ملګري انصار په دې باندې راضي وو چې پیغمبر دې زموږ سره لاړ شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د انصارو سره محبت دا د ایمان نښه ده او د انصارو سره دشمني او د انصارو سره بغض دا د منافقت نښه ده په دې طریقې سره انصار چې دی هغه راضي شو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې ډېر حکمتونه وو چې ولې دغه کسان مخکې کړو نو لوی حکمت پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی په بعضو روایتونو کې چې انی اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم زه بعض قومونو له ګولی مال ورکومه په دې نه چې هغه د دې نورو نه غوره دي خو په دې وله ورکومه ځکه چې هغوی کې کوږوالی نو زه غواړم چې د هغوی نه دا کوږوالی وځي زه غواړم چې هغوی په دې اسلام باندې مضبوط شي یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انی لاعطي رجالا حدیث عهدهم بکفر زه هغه خلکو له مال ډېر ورکم چې هغوی کفر ته نږدې په دې د لاسه کفر ته نږدې معنی چې کفر نه نه وي راوړېدلي د دې د لاسه چې دوی د دې کفر نه زړه تور شي په دې اسلام باندې د دوی زړه مضبوط شي په روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان قریشا حدیث عهد بجاهلیة ومصیبه قریش چې دي نوي نوي د جاهلیت نه راوتي دي نوي نوي د شرک نه راوتي دي واني اردت ان اجبرهم واتالفهم زما مقصد دا دوی له مې د مال په دې ډېر ورکو چې د دوی د زړونه په دې اسلام باندې مضبوط شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما والذي نفس محمد بيده په روایت کې وی جعیل بن سراقه رضی الله عنه د دې ناشنا قصه د جعیل بن سراقه او په دې باندې د بیان ختمو جعیل بن سراقه د ډېر غریب مسلمان او پوخا اسلام قبول کړی په اولني ورځو کې ډېر غریب او د مخ نه ډېر بدرنګه و د بنو قریظه کومه ورځ چې وه په هغه ورځ چې کوم جنګ شوی و یو سترګه پکې د ده لګېدلې و نو یو سترګې یې کار هم نه کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې وویل اما والذي نفس محمد بيده په هغه رب مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساه ده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع زه په الله قسم خورم چې دا ټوله ځمکه را جمع شي که نه ټوله ځمکه او دا ځمکه ډکه شي د داسې کسانو نه د عیینه په شان او د اقرع په شان نو دوی بیا هم نه رسي جعیل ته یعنې مطلب دی چې ما دغه دوره دا مال په دې نه دی ورکړی چې دوی غوره دي دا مال که ما ورکړی دی عیینه بن حسن ته یا اقرع بن حابس ته نو د دې د لاسه ولکني تألفتهما د دوی دا زړونه رامایله کوم خپل طرف ته د اسلام طرف ته ووکلت جعیل بن سراقة اذا اسلامه او جعیل خو ما د هغه اسلام ته پرېښودی موږ ته پته چې د هغه څنګه دینداري ده د جعیل په اسلام باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین دی چې د ده د ایمان مضبوط ایمان دی نو ځکه جعیل ته څه میلاو نه شو هغوی ته میلاو شو نو معنی دا خو نه شو چې هغوی د جعیل نه څه دي د جعیل نه غوره دي نه جعیل د هغو نه غوره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه حکمت و ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیزي کې مکې والو ته او قریشو مشرانو ته او بعضو نورو کسانو ته ډېر ډېر مالونه ورکړو او انصارو ته یې نه دي ورکړي یا داسې غریبانان لکه د جعیل په شان غریبانان هغوی ته پکې برخه نه ده میلاو شوي نو حکمت د هغې دغه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرو روایتونو کې په خپله ذکر کړی دی